بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او لیدونکو. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم د نهم ټولګي د کیمیا د درسونو لړۍ دوام لري. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، موږ او تاسو د نهم ټولګي د کیمیا درسونه 14م درس ته را رسولي دي. همیاد درس به د همدې دوم څپرکي اخرنی درس دی. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې موږ او تاسو اروماتیک هایدروکاربنونه پیژنو چې دا کوم مرکبات دي. د اروماتیکو کلمه د کومې کلمې څخه اخیستل سوې ده. د دې مهم مرکبات کوم دي، د هر یوه په اړه لنډ معلومات وایي. زموږ سره پاتې سئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک هایدروکاربنونه راپیلوو. یو ځلې زه تاسو ته د دوم فصل لومړي سر کې موږ یو دیاګرام ویلي، که ستاسو یاد وي. په لومړي سر کې موږ ویله چې هایدروکاربنونه دوې سترې برخې لري. یو د هغه له جملې نه اروماتیک و او بل د هغه له جملې نه الیپاتیک و. د الیپاتیکو شاخ مخلاص کی لکه الکان، مشبوع، غیر مشبوع و الکان و سایکل الکان و الکین و الکاین و پر دې ټولو مو بحث وکړي. اوس هم دا بل شاخ چې اروماتیک دی، دا هم د هایدروکاربنونو یو برخه ده، تر بحث لاندې نیسو. نو اول ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربنونه په دوو نورو نومونو هم یادیږي. اروماتیک هایدروکاربنو ته عطري مرکبات هم وایي. عطري مرکبات، عطري مرکبات معنا ښه بوی لرونکي مرکباتو په نومونو سره هم دا یادیږي. دا چې ولې دا یادیږي بیا به انشاءالله په روان په دغه درس کې تاسو پوه سئ. او یو بل نوم هم دوی ته کاریږي، د ارین په نامه هم یادیږي. ګرانو زده کوونکو، ارین د اروماتیک هایدروکاربنو ته یو بل نوم هم کاروي، ارین مرکبات. د ارین مرکبات ولې ورته وایي؟ ارین هم د دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ای آر د اروماتیکو د سر توري دي او ای ان ای د الکینو وروستاړي دي. دغه دواړه سره یو ځای سوي دي. د اروماتیکو دپاره یې یو بل نوم د ارین په نامه نومولی دی. نو که څوک تاسو ته وایي چې اروماتیک هایدروکاربنونه یا عطري مرکبات یا ارین مرکبات پیژنې، هدف به یو وي. نو راځو تعریفوو یې. اروماتیک مرکبونو نوم د لاتیني کلمې د اوروما څخه اخیستل سوی. دا د اوروما کلمه خپله ښه بوی لرونکي، ښه بوی لرونکي، ښه بوی لرونکي معمولا ګرانو زده کوونکو او لیدونکو د عطرو ښه بوی دی. نو ځکه دوی ته ښه بوی لرونکي یا عطري، مخکې مو هم ویله عطري مرکبات، عطري مرکبات یا ښه بوی لرونکي څخه اخیستل سوی دي چې دوی ډول ډول بویونه لري. دا چې دوی ښه بوی لرونکي مرکباتو په نامه شهرت لري، ځکه په لاتیني ژبه دې ته د اوروما کلمه کارولې ده. راځو د دې کورنۍ لومړنی مرکب ګرانو زده کوونکو، لومړنی مرکب یې د بنزین په نوم یادیږي. د چا؟ د همدغه اروماتیکو لومړنی مرکب بنزین دی چې مالیکولي فورمول یې C6H6 دی، چې بیا وروسته بحث پر کوو چې د ساختماني، سکلیټي او نور فورمولونه یې څه رقم دي، هغه به بیا وروسته بحث پر وکړو. خو بیا هم راځو دغه د اروماتیکو مهمې سرچینې ګرانو زده کوونکو. د اروماتیکو مهمې سرچینې کومې دي؟ څه معنا؟ یعنی اروماتیک هایدروکاربنونه په چیش کې پیدا کیږي یا په چیش کې شتون لري یا د چی څخه یې موږ لاسته راوړو، دې ته سرچینې وایي. نو د اروماتیکو سرچینې دوی دي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو. یو پترولیم، اومه نفت یا پترولیم، که ستاسو په یاد وي په تیرو درسو کې موږ بشپړ بحث باندې کړی دی، یعنی په هغوی کې هم اروماتیک شتون لري. او بله برخه یې د ډبرو سکاره دي. د ډبرو سکاره همدا چې کانونه یې موجود دي، د ډبرو سکاره رایسته کیږي او بیا مختلف ځایونه ورڅخه استفاده کیږي. همدغه دوې منابع یا سرچینو کې اروماتیک هایدروکاربنونه شتون لري. که ستاسو څوک پوښتنه وکړي چې اروماتیک هایدروکاربنونه د کوم لارې لاسته راوړی سو؟ د پټرولیم او د ډبرو د سکرو څخه. د ډبرو د سکرو څخه دوی څنګه لاسته راوړه کیږي؟ ګرانو زده کوونکو، اول دوی راځي د ډبرو سکرو ته حرارت ورکوي. دوی وایي د تدریجي تقدیر څخه. تدریجي تقدیر دا معنا چې د ډبرو سکرو ته قرار حرارت ورکوي. دوی غاز کیږي، د غاز کېدو څخه وروسته دوی بیرته مایع کیږي.
په مایع شکل شتون ولري. دغه مایع شکل چې وروسته رالی لاسته دې ته د ډبرو قیر وایي. قیر خپله لکه ډمبر، قیر ډمبر په معنا هم دی، یعنی دا د ډبرو قیر یو تورنګه ماده ده. که دغه تورنګې مادې ته بیا حرارت پسې ورکو ګرانو زده کوونکو، دا په چا بدلیږي؟ دا همدغه بنزین جوړوي. بنزین څوک دی؟ خپله د همدې کورنۍ یو مرکب دی، د همدې کورنۍ لومړی مرکب دی. نو د اروماتیکو یو مرکب سو، یعنی اروماتیک یا د ډبرو د سکرو سره لاسته راوړو، هغوی ته حرارت ورکړي، د ډبرو د قیر بدل سوه، یو تورنګه ماده ده، هغې ته بیا حرارت ورکړي. په بنزین د دې کورنۍ لومړی مرکب دی. نفتالین د دې کورنۍ یو بل مرکب دی. انتراسین د دې کورنۍ بل مرکب دی. او د تولوین په نامه، تولوین هم د دې کورنۍ د دوی د مرکباتو څخه یو بل مرکب دی چې بیا په لوړو صنفو کې وایي. ماسې دونه پیژنو چې دغه مرکبات چې دي دا خپله څوک دي؟ دا اروماتیک دي. نو اروماتیک د چا څه پیدا سوه؟ د ډبرو د قیر څخه. ډبرو قیر چې ته وایي یو تورنګه ماده ده، دا د چی څه پیدا سوه؟ د ډبرو د سکرو څخه. نو دا د دوی دپاره یو غني سرچینې دي چې موږ غواړو اروماتیک لاسته راوړو. نو ګرانو زده کوونکو، د اروماتیکو د استعمال ځایونه چیرې استعمالیږي؟ ده اروماتیک چې دی یو د استعمال ځایه ګرانو زده کوونکو په دواو کې، د دواو په جوړښت کې هم اروماتیک سته. بعضې مثالونه لکه اسپرین په نامه ګولۍ سته. دغه اسپرین ګولۍ چې دي دا خپله په دواو کې موجود دي، دا د دردونو لپاره کاریږي. دغه اسپرین ګولۍ فورمول بیا انشاءالله 12 سیم لوړو صنفو کې وایو چې دا د سلسلیک اسید په نامه یو مرکب دی چې خپله د بنزین د مشتقاتو څخه دی، او همدارنګه اسیتیک اسید دی، دواړه یو تعامل کوي، دغه د اسپرین په نامه یو مرکب لاسته راوړي. یعنی دا هم د اروماتیکو سره لاسته راځي. نو په دواو په جوړښت کې سته، لکه ښه مثال اسپرین په نامه ګولۍ دي چې د دردونو دپاره کاریږي. د تیتراسیکلین په نامه هم یو ډول ګولۍ موجودې دي، یو دوا موجوده ده چې دا بیا خپله د انټیبیوټیک لپاره کاریږي. انټیبیوټیک معنا د میکروب ضد درمل په حیث کاریږي. نو معنا دغه اروماتیک چې دی دا په دواو په جوړښت کې ورڅخه استفاده کیږي ګرانو زده کوونکو. همداسې رنګ جوړولو کې، رنګ جوړولو کې هم د همدغه اروماتیکو څخه استفاده کیږي. د نساجي په صنعت کې، نساجي اصلا هغه پاپریکې چې په هغوی کې ټوکران او نور وسایل تولیدیږي، لاسته راځي، هم په نساجي پاپریکو صنعت کې دوی چیش لري؟ زیات استعمال لري. صنعت کې همدا د دوی د استعمال ځایونه سوله. همداسې ګرانو زده کوونکو، د دې کورنۍ لومړنی مرکب څوک دی؟ لومړنی مرکب یې موږ مخکې هم ویلي، که ستاسو په یاد دی بنزین دی. که څه څوک پوښتنه وکړي چې د اروماتیکو لومړنی مرکب کوم مرکب دی؟ تاسو ورته وایاست چې بنزین. که یو مالیکولي فورمول یې چی شته؟ مالیکولي فورمول یې C(H)H. ګرانو زده کوونکو، یوه خبره باید یادونه وسي. تاسو دا فکر مه کوئ دا لکه الکین، الکاین، سایکل الکانونه داسې کورنیانې نه دي چې ډېر مرکبات ولري. موږ تا ته ترتیب در وښیو چې دا یو زده کړې ټوله دي داسې بس ساده دا یو 3 دانې مرکبات دي، د هغه صفات کوي. لکه بنزین C(H)H. دی ساختماني فورمول هم لري. بنزین بیا موږ تاسو په لوړو صنفو کې وایي د لومړي ځل لپاره مایکل فارادي کشف کوي، او بیا د ده دا ساختماني شکل د کیکولي په نامه یو عالم کشف کوي. هغه بیا انشاءالله 12 صنف کې وایو. دا د ده ساختماني شکل چې موږ لیکو، همدا د بنزین ګرانو زده کوونکو ساختماني شکل دی. ساختماني، دا د بنزین ساختماني شکل دی. په دې شان همدې ته د بنزین ساختماني شکل وایي. اصولي ګرانو زده کوونکو چې بیا ستاسو پر سویال وړیږي، اصلا بنزین دغه درې ګونې اړیکې نه لري، خو خیر اوس استعمال د هغسې لري. موږ په داسې یو شکل سره پیژنو. اصلا بنزین باید اسکلیټي شکل یې بیا داسې دی. که داسې ساده څهره ووینئ، همدغه د بنزین معنا ورکوي.
د بنزین فیزیکي خواص رنګ یې څنګه دی؟ بنزین بې رنګه ماده ده. بنزین چې دی خپله بې رنګه دی، یعنی کم خاص رنګ نه لري، بې رنګه دی. همداسې حالت یو زهري مایع ده، ځکه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په اول سر کې ویلي وه که څه هم دوی په دواو په ترکیبو په ځینو صنعت کې همداسې رنګ جوړولو کې هم استعمالیږي، خو د بنزین د بړاس بخارات چې دي دا خپله د پښتورګو او د ځیګر د سرطان د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب هم کیږي. یعنی دا خپله زهري مایع ده، یعنی زهري تاواني ده، زهر دی. نو ځکه باید د دې د بخارات څخه موږ تاسو ځانونه وساتو. د ایشېدو ټکی بی پی معنا بولینګ پاینټ دا تقریبا 80 درجې د سانتیګریډ دی، یعنی دی په 80 درجې د سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. ګرانو زده کوونکو یوه خبره باید یادونه وکړو، موږ تاسو بیا په لوړو صنفو کې وایو هره ماده خپل ځان ته محلل لري. څه معنا؟ ځینې مواد په ځینو موادو کې ښه حلیږي، ځینې مواد په ځینو موادو کې ښه نه حلیږي. باره موږ وایو چې هره ماده ځان ته محلل لري. محلل دا معنا چې په ځان کې دا ماده حل کړي. اوس بنزین چې دی په ایترو کې ښه حلیږي، په الکولو کې ښه حلیږي، په اسیتون کې ښه حلیږي. دا د بنزین دپاره ښه محللونه دي. ښه محللونه څه معنا؟ چې دی پشکې حلیږي. خو مایع بنزین هم خپل هم یو ښه محلل دی چې ډېر عضوي مواد په ځان کې حلوي. دا مایع بنزین هم یو ښه محلل دی. څه معنا دا جمله؟ ښه محلل په دې معنا چې نور مواد په ځان کې حلوي. ګرانو زده کوونکو د بنزین مهم مرکبات د لې او 3 دانې نه یادونه ځینې سوې ده، که څه هم دا بیا د لوړو صنفو خبره ده، خو بیا هم ښه دی زه لنډ درته یاداوري کوم. د بنزین یو مهم مرکب ګرانو زده کوونکو او لیدونکو د بنز الډیهاید په نامه دی. بنز الډیهاید. دا بنز الډیهاید اصلا چې ورته وایي بنزین دی د الډیهاید ګروپ باندې واصلي. موږ تاسو د الډیهاید ګروپونه نه دي ویلي ګرانو زده کوونکو. بیا انشاءالله موږ تاسو چې بیا کله په راروان څپرکي کې بیا موږ تاسو وظیفوي ګروپونه وایو. یو وظیفوي ګروپ د CHO په نامه که پر بنزین واصل سي، دا د بنزین فورمول دی که ستاسو په یاد دی. که پر ده باندې څوک واصل سي د الډیهاید ګروپ، د الډیهاید ګروپ کېدای سي اوس تاسو ونه پیژنئ، خو دغه ته د الډیهاید وظیفوي ګروپ وایي CHO. دې ته د الډیهاید وظیفوي ګروپ. دا چې وظیفوي ګروپ څه شي؟ الډیهایډونه څه شي؟ په راروان فصل کې وایو. اوس ماسې دا بنزین دی، دا خو دې په یاد دی، بیا هغه هم دلته بنز الډیهاید. دغه د الډیهاید ګروپ په نظر کې ولره. یو بل مهم مرکب بنزویک اسید دی. بنزویک اسید. بنزویک اسید څه ته وایي؟ یعنی بنزین دی ګرانو زده کوونکو، بنزین دی. د بنزین څیره خو مو بیا هغه هم په یاده، یعنی که تاسو وغواړئ که څه هم دا د لوړو صنفو موضوع ده، خو بیا هم که تاسو وغواړئ ډېر اسانه یې زده کوای سئ. ولې؟ د بنزین عمومي شکل ستا په یاد دی. دا د بنزین عمومي فورموله ده. د بنزین عمومي فورموله ده ګرانو زده کوونکو. که ته دا وارده د H پر ځای CHO به ستا کې الډیهاید دی، که د COOH به ستا کې دا بیا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ دی. بیا موږ وایو اوس ته ماسې دونه زده که د COOH باندې به ستا و بنزین، خو هغه بنزین دی، دې ته بنزویک اسید وایي. که CHO پر به ستا و بنز الډیهاید ورته وایي. یو بل مرکب هم ستا که OH پر به ستا کو، معنا د هغه بنزین OH باندې به ستا کو، بیا دې ته دا یو دانه به اسکلیټي درته ولیکم ګرانو زده کوونکو، ځکه تاسو هم بالا پوهیږئ. که چیرې OH پر ده به ستا سي، دغه ته بیا د پینول په نامه وایي. پینول. دې ته د بنزین مهم مرکبات وایي. زما په فکر ډېر اسانه زده کېږي. بنزین دې زده دی، ماسې که CHO پر به ستا و دې ته د الډیهاید وظیفوي ګروپ وایي بنز الډیهاید. که COOH باندې به ستا و دې ته د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ وایي بنزویک اسید. که OH باندې به ستا و پینول، دې ته د بنزین مهم مرکبات وایي. ګرانو زده کوونکو د همدې کورنۍ دویم مرکب د نفتالین په نامه دی. نفتالین بیا د بنزین 2 کړۍ سره یو ځای سوي دي. د دې کورنۍ
یو بل مرکب یې لاسته راوړی دی. که ستاسو مالیکولي فورمول د دې C+ او H8 دی. دا د نفتالین مالیکولي فورمول دی. مخکې مې یادونه درته وکړه د بنزین 2 کړۍ. ګرانو زده کوونکو که چیرې ستاسو د بنزین فورمول زده یا همدا د بنزین فورموله ده که مو په یاد وي که چیرې د بنزین 2 کړۍ سره وصل سي د بنزین 2 کړۍ سره وصل سي یا CH دا خوا چې بلې ورسره بسته کوو بارې هغه هایدروجن ایسته کوو CH دا د بنزین 2 کړۍ سوې ګرانو زده کوونکو. دا د مابینځ هایدروجنونه ځکه غورځوو چې دلته دوی سره وصل دي CH. همدا د بنزین 2 کړۍ چې سره وصل سوې ګرانو زده کوونکو هم د دې کورنۍ یو بل مرکب د نفتالین په نامه یو مرکب یې لاسته راوړي. دې ته هم تاسو 2 ګونې اړیکې چې ورکوئ دا یوه 2 ګونې بیا یوه پرېږدئ 2 ګونې بیا دا یوه پرېږدئ 2 ګونې بیا دا پرېږدئ دا 2 ګونې دا پرېږدئ دا 2 ګونې. که ته وایې استاذه ولې پرله پسې دا 2 ګونې اړیکې نه ورکوو؟ په بنزین کې هم عین د هغه رقم دی. دا 2 ګونې اړیکې که مو یو ځای کښېښول یو پرېږدئ بیا یو ایږدئ بیا یو پرېږدئ که پرله پسې ورکړې د یوه کاربن رابطې در 4 اضافه کېږي. په نفتالین کې هم خو د بنزین 2 کړۍ سره یو ځای سي دا دې 2 ګونې کړه دا پرېږده دا 2 ګونې یا دا 2 ګونې که بیا دا پرېږده بیا دا 2 ګونې که دا پرېږده بیا دا 2 ګونې که دا رقم هیڅ مشکل نشته. همدا د نفتالین ساختماني فورمول دی ګرانو زده کوونکو چې د بنزین د 2 کړیو د یو ځای کېدو څخه منځته راغلی. که چیرې د اسکلیټي فورمول اسکلیټي ګرانو زده کوونکو اسکلیټي معنا ساده شکل ساده موږ نه وایو دا د انسان د بدن د هډوکو اسکلیټ دی غوښه هیڅ شی عضلات هیڅ شی نه وي. همدا اسکلیټي فورمول په دا مابینځ کې داسې دغه بیضویانې ورکوو. دا بیا د دغه 2 ګونې اړیکې شتون یا دلته بیا په لوړو صنفو کې موږ وایو د 1.5 اړیکې شتون ښیي ریزونانس حالات ورته وایي. خو لنډه دا نفتالین دی دا شکل هم دی دا شکل هم دی هغه مالیکولي فورمول دی. دریم مرکب د دې کورنۍ انتراسین دی ګرانو زده کوونکو. انتراسین بیا C+ همداسې H+ دی C+H+ یعنی 14 کاربونه او 10 هایدروجن لري. ګرانو زده کوونکو دا به د بنزین د 3 کړۍ یعنی که د بنزین 3 کړۍ سره یو ځای کو انتراسین ځینې جوړیږي. که د بنزین 3 کړۍ ګرانو زده کوونکو سره یو ځای کو څوک جوړیږي انتراسین جوړیږي. د بنزین څو کړۍ سره یو ځای کیږي 3. همدا د بنزین 3 کړۍ سره یو ځای کیږي انتراسین جوړي. دا مابینځ کاربونو ته ځکه هایدروجنونه نه ورکوو چې هلته یې رابطې بیا در 4 اضافه کیږي او مشترک تی دی. هم CH همداسې CH تاسو خپله ورته وګورئ د بنزین څو کړۍ سره یو ځای سولې 3 کړۍ 1 2 3 یو کاربن 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 او هایدروجنونه چې وشمېرې همدا 10 دي ګرانو زده کوونکو. 2 ګونې اړیکه ستاسو په خوښه ده اصلا خو دغه 2 ګونې کوي ګرانو زده کوونکو. دا پرېږدي دا 2 ګونې دا پرېږدي دا 2 ګونې دا پرېږدي دا 2 ګونې دا پاته سوه دا 2 ګونې په دې کې دا پاته 2 ګونې 2 ګونې همداسې دی. که اسکلیټي فورمول لیکئ ګرانو زده کوونکو اسکلیټي فورمول ما درته وویل ډېر ساده همدا د دې کورنۍ د انتراسین اسکلیټي فورمول اسکلیټي معنا چې هیڅ شی نه او په منځ کې چې دغه کړۍ ورلیکو همدا کړۍ بیا همدغه د 2 ګونې اړیکې شتون ښیي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو ډېر ساده زه درته درس خلاص کوم چې تاسو پشکې ورک سوي نه یاست او خسته سوي نه یاست. ډېر لنډ وایو. اول اروماتیک هایدروکاربنونه په 2 نورو نومونو یادیږي د ارین مرکبات عطري یا ښه بوی لرونکي مرکبات. د اروماتیکو د کورنۍ لومړنی مرکب بنزین دی چې فورمول یې C+H+ دی. ګرانو زده کوونکو لیدونکو د اروماتیکو منابع یا سرچینې 2 وې چې دوی لاسته ځینې راتلله. یو هم پټرولیم او بل هم د ډبرو سکاره وه. که چیرې د ډبرو سکرو ته حرارت ورکوه د ډبرو په قیر یعنی یو تور رنګه مادې بدلیږي. که هغه ته حرارت ورکوه د همدې اروماتیک جوړوي. د اروماتیکو مرکبات څوک بنزین نفتالین
انتراسین او تولوین دوی جوړوي. بیا راولاړ سو ګرانو زده کوونکو د دوی د استعمال ځایونه په دواو کې کاریږي لکه تتراساکلین و اسپرین په نامه ګولیانې چې د درد و انټیبیوټیک لپاره کارېدی. په صنعت کې نساجي کې استعمال لري، د رنګونو په جوړولو کې استعمال لري. د هغوی له جملې څخه دوی 3 مهم مرکبات لري: بنزین، نفتالین، انتراسین. د بنزین فورمول مو ولې C6H5 ساختماني فورمول یې ده، اسکلیټي فورمول یې ده. همدا مهم مرکبات و. د نفتالین مالیکولي فورمول ده، ساختماني ده، اسکلیټي فورمول ده. همداسې د انتراسین دا مالیکولي فورمول، ساختماني او اسکلیټي فورمول. همدا و ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درس. تر بیا چې حاضریږو ښه وخت ولرئ.